बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलम मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह इदफ़ा बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह व इम्मा यंज़गन्नक मिनश्शैतानि नज़गुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। अम्मा बाद हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ व शौक़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यिल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अलन नबिय्यिल अमीन। वाजिबुल क़दर ज़मादिरु मुअज़्ज़ज़ु मशरानो उलमाए किरामो मिलमनो आव ददे ख्वाउशा अलाक़ो सरा ताल्लुक़ लरुनको अवामो ख़वासो मुहतरमो दनन 29 नंबर आयात द सूरे हामीम सजदे और 30 नंबर आयात अल्लाह जल्ल जलालुहु देखे दे आयाती करीमा की रुम्बी की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामिलीनो मुखलिसीनो सुलहाओ ज़िक्र फरमाइले। दा मुखलिसीन और कामिलीन कम खलक दे रुस्त आयात के अल्लाह फरमाई दा आगा खलक दे चिद दुई जबा द अल्लाह न मा सिवा बला खबर न कई। मंगोता से पुख्तनो की मशहूर खबर द अल्लाह वाला कस्ते
دا ډېره ښکلې خبره ده. نو دیړم آیات کریمه کې الله رب العزت د الله والا او ذکر او فرمایلو. رستو آیات کې د دې صفات بیان کړي چې دې په دې صفات موصوفي. نو دا به د الله والا کې په دې صفات موصوف نه نو کدا ټول جهان ورته وي چې د الله والا دی. خدای وي دا زما والا نه شیطان والا دی. نو نن به د دې خبرې د قرآن کریم ارشادات الہیو بارکی چې د مؤمنینو بارکی الله فرمایلی. نو د دې خلق مصداق چې موږ د دې قرآن کې ګورو صفحه په صفحه باندې نو موږ چې هر څومره تلاش وکړو نن وخت کې زویم زما د کټوي شملې ډېرې مزیدارې دي او زم دا ټول خلق دې زما بیان اوري او زما مدح دې کوي. دا شیطانی حرکت دی که زه کوم قبل صاحب کوي. دا خبره نه ده. موږ سيو الله جل جلاله د دې آیات چې کوم موږ تلاوت کو د دې باندې برابر او روان خلق چې موږ څومره مطالعه کړل ناغه ملګری د جناب رسول الله ماشاء الله ملګری د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. دا مې د محبوب صحابو کې داغه ګوانډیانو کې دا صفات موجود دي. اوس وخت کې ورپسې تلاش ډېر ګران شي ځکه چا خپل الہ خواهشات ګرځولي، چا خپل الہ حکمرانان ګرځولي، چا خپل الہ د خپل هغه نسب او قوم قبیله دای ګرځولې چې زما قوم په دې خبره خپه کېږي زه به دا خبره نه کوم. څوک په دې خبره حکمرانان خپه کېږي زه به دا خبره نه کوم. څوک په دې خبره باندې با ما نه خلق بل طرف ته واوړي زه دا خبره نه کوم. عزیزانو دا چې موږ څومره تلاش کړل په خدای قسم دی چې بغیر د نبی علیہ السلام د صحابو نه موږ بل صفت بل چا کې دا پیدا نه. نو صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغوی ډېر ښکلي ښکلي قربانۍ ورکړي او موږ ته مثالونه پرې ښودلي چې ګورې په قرآن شریف موږ څومره پوهېدلو خو زموږ عمل د پوهې نه هم ډېر د پوهې نه عمل دا ډېر نه دی. یو صحابي راغی ایمان یې راوړو ایمان یې څنګه راوړو د ایمان د راوړو عجیبه خبره ده. سردار کونین صلی الله علیه وسلم یوې غزوې ته روانو یوه بیبي ولیدله هغې سره په اوږه کې مشک د اوبو پروتو د اوبو دا مشک غاړې ته اچولی او ډیره تیزی کې روانه وه. نو دا کس ورته راتاو شو ورته وایي دا څه کې مورې یا خورې په درون لفظ مخاطب کړه او ورته وایي دا د امام الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کوم. نو ورته وایي خو ډېر لرې تللی وایي ما لم پته ده. نو وایي ته خو نسې رسېدی هغې ته ستا تلل مشکل دي نو بیا ته څنګه روانه وي ما لم پته ده چې مشکل دي رسېدل ګران دي. نو وایي بیا وایي زه یم که ما ته لاره کې مرګ راشي نو په ورځ د قیامت باندې به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خادمانو به مې الله را وغواړي. نو ورته وایي ګوره که ستا دا مرګ راشي په لاره کې ته خو به بغیر کفنه پاتې شي ستا خپلوانو قبیلې چاله به پته ونه لګي. او ورته وایي آو زه غواړم چې زه په ورځ د قیامت باندې څه خلق د قبرونو نه راپاڅېږي او زه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې د مرغانو او د زمرو د خېټو نه راپاڅېږم. زما دپاره دا ډېر لوی فخر دی. هغه ورته وایي ستا ورسره قومي رشته ده تره زوی دی؟ وایي نه. وایي د قوم رهبر او رهنما هم پاتې شوی؟ وایي نه.
وی سرلور دی ورته ناسته ده وینا راره دی وینا دا دومره مینه ستا د هغې سره ولې جوړه ده؟ الله اکبر کبیرا الحمد لله حمدا کثیرا. زما د محبوب صحابیه ورته سوی ورته وی دا تندی به بوتا په سجده باندې پروتو دی شونډو با د الله په ځای باندې غیار ته چغې والې د سترګو کې به د الله د مینې په ځای باندې غیر ته جړا وه. دا د دې نبی برکت دی چې الله رب العالمین ما ته ایمان را نصیب کو. زما تندې الله د شرک نه بچو ساتلو، زما شونډې د غیر د کلمې نه بچو ساتلې. نو دا برکت د هغې شخصیت دی والله په هغې باندې ځان او مال ټول قربانولو ته تیار یم. دغه خبره ده. هغه کس ورته وي وګوره لاس کې مې توره ده، ورته وی وی دی لاس کې می غشي دی او لیندا دا وی ما نه تاسو کس د پاره ناستم، ورته وی مال پته نشتا، ورته وی زدی تناستم چې پیغمبر علیہ السلام په دې لار راضی زبه گزار ور باندې کوما سوچ به نه زبه قتلو ما. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع رسیدلې وا چې لار کې بد پلان کې ناس وی اب استاد قتل د پاره ناس وی. دا مرته پته لګېدلې ده خو زه به بیا هم حرکت کوم. وی ښه وی دا ولې؟ خو اوس مې اراده الله بدله کړه. ټول وی الحمدلله. زړونو بدلولو والا ذات څوک دی؟ چې الله رب العالمین د مؤمن د انسان زړه راوالي او دې کم طرف ته تاویږي. الله د ډېر لوی قوت خاوند دی. رب العالمین ته الله ډېر لوی قوت ورکړی. دانن که زمون په زبان راځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا کما هغه ټرانسفارمر چې کومه بجلی راکوي د دماغ او د زړه د دې ټول هغه تربیت ورکوونکې او محفوظ ساتونکې ذات الله دی جل جلاله. دغه الله اراده بدله کړه. بوډۍ ورته وی نو ښه اراده دې بدله شو وی نو وی اوس څه کې؟ وی بس زه ځمه ستا د دې اوبو د راوړو پته لګي نه، ته به کله را رسېږي. او زه ځان رسوم چې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په مجاهدینو کې اول صف ته ځان ورسوم. اوس ته سوچ وکړه لاره کې د نبی علیہ السلام د ختمېدو دپاره ناست دی، لیکن د زړونو مالک ورته ټوله اراده بدله کړه. جنگ میدان ته ځان ورسولو. زما معززو چې د جنگ میدان ته لاړو، یو خوا لښکر او جیش اسپیان هغه پوجین د امام الانبیاء دي، دې طرف ته پوجین د کفارو دي. کافرانو ډېرو پیژندلو چې پلان کې راغی ځکه دی اجرتی قاتل دی، دی به نبی علیہ السلام قتلی. هغوی د دې ډېر خوشامدید وکړو، ډېر په مینه ورته را ودرېدل. ورنه تپوس کوي وایي ای خلقه تاسې خو زما ډېر عزت وساتلو، زړه کې مو څه دي؟ وایي زړه کې مو دا دي چې ته زمونږ د عقیدې رهبر رهنمای، ته به زمونږ د دشمن دپاره قاتل جوړېږي، یو شهسوار به جوړېږي. الله اکبر کبیره. سرداری کونین صلی الله علیه وسلم وایي د هغې صفونه کم دي؟ وایي هغه مخامخ چې کومې خیمې ولاړې دي دا خیمې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خیمې د هغه دي. وایي ښه بد داسې ور مخامخ شو، لاسې داسې وخوځولو. مجاهدینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نظر پرېوته. دې ځنه ورته آواز کوي ای د امام الانبیاء اسبیانو، ای د امام الانبیاء غلامانو، پته لګي نه در رسېدی نشمه، ما ایمان راوړی دی انشاء الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زما د خوا نه سلام پیش کړي.
मुलाकात په حوض کوثر باندې کیږي چې الته درزمه ټیم لګیږي عزیزانو د جنگ میدان ته د هغې خوا نه راغی توری لاس کې نیولې ده یو آواز کوي ناره دا چې لا اله الا الله محمد رسول الله د جنگ د مجاهدینو ناره پټوا لیکن د دې غازی ناره ښکاره ده دی خوای مخواړولو اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوا کې ولاړو ونو او بوټو د قجرو تاسو گواو سه د دینه 100 غنټه وړاندې کافرو ما د دینه 100 غنټه وړاندې مشرکو ما تاسو گواو سه ما په جناب رسول الله ایمان راوړې دے د جنگ میدان تلاړو عزیزانو امام حسنی بصری فرمایلی وی د جنگ په میدان کې یو ډېر واویلا جوړ شو هر طرف ته چې منډه وخی کافرانو کې لار کوي دشمنان د اسلام وخی دشمنان د قرآن وخی دشمنان د امام الانبیاء وخی جنگ ډېر تیز روان دی او چې په کم طرف ورمخه کی سیبا حالات د کافرانو بل طرف باندې اوړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغې و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس لګې دی ډېر لکه د سعد رضی الله عنه په شانته د احد میدان کې چې کومه کارنامه کړې و خدای قسم دا هغه خلق ان الذين قالوا ربنا الله یو ځل ویلو چې رب می الله دی پدې ثم استقاموا بے په دس عمل کې د دې آیات لاندې ژوند تیر کو چې بیا ور باندې څه قسمه خزان راغې خود دې ونه د ایمان اون خوځولا لکه نن زمونږ د ایمان قسم دې لګه مشری راته ملاو شي لګه غونډه کې خدای دې زمونږ استاد په حال ورحمي ما یو ملګری او ما ته ویل مولوی صاحب وای مال جیوایا وای ما یو کار کړی دی او اوس بسنګ چل کوم ما ول سرنګ الله رب العالمین دې خیر وای زه اوس چرمن پاتې شوم نو یې زمونږه د محله والا کوسا غړې ضروري و خو ما ته نقشه کې بل کوسه ملاو نو ما د خپل نقشې دا مقدم کړه هغه مؤخر کړه دویم دا چې ما د خپل لګه په خرا وستا و نور به اکثر معنا ګډې وډې راتللې نو معنا به دې باره کې الله تپوس نه کوي ما د مال څه بسوي منو استاد الحمدلله لوی مولای نو لوی عالم زګه لوی عالم چې به د بيدي ما به پختون چیکارو کې داغې نه بعد به ودا مسزه ته و ملکار دی غلط کړو د دې تپوس بدر نکیږي الله بقیدر عمر بن عبدالعزیز رحمه الله حکمران شو باچای وقت شو خلیفہ شو کور تراغه د سخر نامه وا عبدالملک ورته وی اې د عبدالملک لوري خپلې بیبي ته وای عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته وی جی وایا ورته وی سونه دې څه شو ا سونه دې راک بیبي وا د نیکانو خلقو خزم نیکانی وی اکثر الله دې زمونږ بیبيانی نیکانی کی زاکسر چې دا سونه سګما تراګي زی خزل نه خه دا چې د خزل او خزل ځان له کار وکړو او تاسو امیانم یریږي موږ هم تن ډیر یریږو ما یو ځلې دا مدرسه جوړېدل نشو د چيو دا هغه ډبه نه خلک تور چي بګاش نو دا به څومره راتللې ما باغی کې او ما پلشټک کې ګنده کولې ورچولې بمې نو دا څه چا وته خیال نه راتلل چې کله مونږه سونه وړل نو ما سره زمونږ اورور انجینر صاحب یو دلته د عبد الله جان اجي صاحب دی الله خوشاله کی چا چې دا عظیمه کارنامه وکړو تاسو ټول ورته ګورئ دا غزو را سره نو چې لاړو هغه زرګر ته کې دې شي دا بیان با غزرګر او مرزه هغه اکثر زما بیانات اوري نو دا ټول سيزونه ما دې ډبینه جوړول داغه د مخ ته داسې دغه برابر شو خو سما 400 ډبی کې پراتی وي او سب پلاستیک کې بندې وي او سب خپل ډبو کې بندې وي نو ما تاغه
زرګر ماما وی الله دې خوشاله کوي استاد جی تاړو کلاو کړي نه دی ما ویل نه نو یو پکې دا سپینو ګوتوا نغم پکې پرتا وا مالې راځي مان دي کلاو کړي نو وی دا سرنګ چل دی دا ډبې هم ډېر بیکار دی مالک داسې خولي ډبې کې مې چولې خامخا د خزي شکرات لو زما خبروم نو مثبتنا لري کړه یاد ساتي امتحان به پچام نه کې په خزبم نه کې په زوی بم نه کې چې ما ورته پیسې واچولې په مزدوري مکوا بعضې خلق مالدار خلقي اب د منشیانو امتحان کې مکوي داسې د ګناه دروازه چاته مکولاوه بچوله بکس بند ساته ګورې ښا د بچونه پیسې پټې ساته که دا ماشوم غل وختلو تب ور سره ګورې به مکمل په دې غلا کې شریکي تا خو ور سره تعاون کړی ته دې پیسې پټې نګدې ته دې نه صحیح سامان پټ نګدې په بچیم امتحان مکوا په خزم مکوا نو هغه چې مونږه وتل هغه د سور لسو لکو او شپېتو زر روپو سنت الله جوړه کړې و په هغه وخت سور لس لک او شپېته زره بیا مو د دونی ملکو بیا خرڅ کړه بیا سټیم الله برابر که 7.5 लाख روپو بیا خرڅ شو الله رب العالمین خو یاد ساتي ګوره ما غالي پاپم به نه دراوړې کورتا نو خذو لبا دومره مقام نور کوي چې هغه سرکشي وکي نو لور د عبد الملک ورته سوی ورته ویا امیر المؤمنین زبا یو خوب درته بیان کما ویا بیبي څنګه خوب ورته وی ما بیگا خوب لیدلې دی ستانیک عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ دروازې تراغ زمونږه د کور دروازه ټکېدلا زمونږ د کور دروازه وهل کېدلا ما تا ته ویل بار لاړه شم څوک دروازه وخي تا راته ویل لاړه شه په خوب کې ستا په حکم باندې بار راغلما ګورم چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډېر دنګ مزیدار سور سپین سړی ولاړ دی ما ته وی اے بچی جانې نو سلم مبارک ورکا او ورته وایا چې د ملا تیر دی مضبوط او تړالوی امتحان در باندې راغې یاد ساتي مونږ حکمرانی غواړو که نه غواړو یا ها دا ډېر سخت کار دی دې امتحان ته ټینګېدل د چا دادا هم نشي کولی عمر بن عبدالعزیز 3 ورځې جړل شورا ته یې 3 ځلې درخواست جمع کو ما امیر کوئ ما مشر کوئ ما ته دا ذمواري مرا کوئ زه نشم وړی لیکن قوم ویلی ته به وړې عمر فاروق رضی الله عنه ورته خوب کې راغې خاوند ته دی ووایه بچی ملا مضبوطه اتړی ته هم او هغه هم سخت امتحان در باندې راغې دا دغه امتحان لومبۍ مرحله ده چې ته ماته وې راکا سونه راکه دی لومبۍ مرحله ده خو یاد ساتئ د بهادرو خلقو ښځې بهادرې وي هغه بیبي لاړه ورته وایي سونه دې والا وی تا ته خو ما دا سونه ښودلې وه دا کوم ځای وه ورته وی دا زما د خپلو جامو او د میچنو کولو والا مزدوري وه دا مزدوریم دروالا دا می کپړې ګنډلې وې دا مزدوریم دروالا او ورته حیران شو ورته وی اے بیبي تا نه خو ما سونه غوښتې وه ورته وی یا عمر بن عبدالعزیزه که ته د عزیز وی زه د عبدالملک لوري ما که ته د الله نه یریږې والله تا نه زه ډېر د الله نه یریدونکی ما والا دا والا در سنبالې کا زما نوره په کار نه ده عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه سونه راوړه بیت المال ته ورکوله بیت المال والا ورته وایي چې دا خو ستاسې ذاتي مال دی وایي چابي راکړه چابي راکاله یہ چابی تی واغس و عزت دی جپڑے قابل نہیں شابزا اللہ فرمائی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تو ما سر گناہ کی تعاون کے تو زما خیر خواہ نہیں تو ما دو گناہ پا سمندر کی ڈوپکے دا استخپل مال دے ذاتی مال دے مال دا خبر مکوا تو پدے باندی مال زان گرانا والغوارے
چې ځان ګرانې را باندې زما داسې کس نه خوښ، ما ته داسې کس په کار دی چې ما ته سار او بیګا وایي چې ربنا الله ثم استقاموا، په دې خپل عقیده مضبوط ودرېږه. ته ما ته اوس نه دا بیکاره خبرې کې. عزیزانو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې وفات کېدلو نو عام طور سره خلق تلقین ورکوي. موږ تاسو سورۃ یاسین شریف یو سورۃ یاسین شریف یو څه ورته دعاګانې کوي، مشران ورته وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله. خدای مو دې د توحید کلمه نصیب کی په وخت د ځن کدن کې. الله رب العزت مو دې یاد ساتي. ګوره ډېر ښه خلق، ډېر عبادت گزار خلق د دې جبې د وجه نه ګوره په وخت د ځن کدن کې تنه کلمه ایره شوې ده. الله دې مونږ او تاسې د پردي مال نه ځان ساتئ. رونو ګوره که دا د ماچسو د مسالې عمره ولې نه ځان ته ساتئ. دا که دومره ته مو دا خو ډېر وړوکی څیز دی نه رونو، دا ډېر غټ څیز دی د الله په نسبت باندې. خدای دې مونږ او تاسې بچ وساتي. رونو تاسې بچې، زما یقین دا دی چې تاسې کې به دا ګناه نه وي، خو که کله کله اراده هم راځي اراده مه راولئ. عزت ورکولو والا ذات الله دی. ښه الله به عزت درکوي ان شاء الله. نو عزیزانو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه تهجد وکړل او بیبي ورته راغله، ورته وایي چې دا دوی چا تیاره کړې ده دې کې دا اوس کا چې الله رب العالمین ستا دا درد لږ اسانه کړي. چې دا اوبه یې راواغېستلې نو هغې کې چې څه خولې ته یې یوړې نو هغې کې داسې خوږ لنډ خوږې وې دا اوبه واپس یې کړې. دا والا ورته وایي ای خاونده والا اوبه، خادم ورته وایي والا اوبه، بل ورته وایي اوبه والا ته تږې دا اوس کا. ورته وایي نه 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 زما ټیم خلاص دی. هسې نه چې دې کې د بیت المال چینی او د بیت المال ګوړه او د بیت المال قجوري نه وي راغلي. هغه اوبه ما ته مه راوړئ چې هغې کې خوږوالی، ځکه زه چې تللم بیمارېدلم زما په کور کې خوږه پاتې نه وه، نو دې اوبو ته خوږه د کوم ځای نه راله. هغه لاړې خولې نه توکړي. ورته وایي نه 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 یاد ساتئ ما 3 ورځې ناره روژه نیولې ده، خو د بیت المال په مال باندې مې روژه ماته کړې نه ده. دا لرې کوي. نن موږ حکمرانی غواړو چې خدای ماله حکومت راکړي. دا ډېر خراب څیز دی. حکمرانی دا د ګنشکرۍ ده او چې چام په سر کړی ډېر لږو خلقو په دې امتحان کې نمبرې وړي، ورنه ډېر پکې پیل شوي دي. عمر بن عبدالعزیز وایي نه دا اوبه لرې کوي. خادم ورته راغی، ورته وایي حضرت په زړه دې څه ارمان دی؟ ورته وایي په زړه مې دا ارمان دی چې تاسې لږ مانه جدا شئ. بس زما د خپل رب سره د یو وعدې تکرار کوم. الله جل جلاله د وړاندې یو فریاد کوم، تاسې اخوا شئ. الله اکبر. داسې سترګې کولاو کړې او به یې پټې کړې. الله سترګې دې راکړې، ما دې شکریه په اوښکو ادا نه کړه. جبه دې راکړه ربه، ما ستا ذکر پې ونه کو. الله لاسونه دې راکړل، ما پې جهاد ونه کو. الله مالا دې حکومت راکو، ما عدل نه دی کړی. الله که مانه څه کوتاهي شوي ربه نن جوړه کوم. الله ما سره جوړه وکړه. ربه ما معاف کا، ربه زما خطا معاف کا. الله ما مه شرمنده کوه. خدایا ما د دې بیبي نه الله سونه اغستی، خو یا الله ما ته کله پته نه ده لګېدلې که ما نه خطا کې د بیت المال څه ضرر راغلی. الله نن راته تکلیف راکا، خو په قیامت کې مې خپل نیکه عمر فاروق ته مخ اجالت کوه، هغه ته مې مه شرموه. ځکه چې ما کله حکمرانی لاسته راتلله نو ما خوب ما استخاره وکړه، زه خلقو مجبور کړم. ما خپل نیکه عمر فاروق ولیدلو، ما ته وایي بچیا خامخا به ذمواري اخلې درکیه خلق، خو ډېر سخت کار دی. د مرګ د راتلو نه وړاندې د رعیت قوم حق ادا کا، قرض ورکا، قرضار مړ نشي.